سلامونه او مینه عزیزانو، خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ، ښاد و آباد اوسئ، یو اوسئ، بیدار اوسئ. قدرمنو، دغه ژوند خدای پاک موږ او تاسو ته د غلامۍ دپاره نه دی راکړی. څنګه چې کامل انسانان د غلامۍ نه کرکه لري، دغسې خدای پاک هم نه غواړي چې موږ او تاسو غلامان شو او ننګیالي ورته خوښ وي، باتور ورته خوښ وي، په چا کې چې ننګ وي هغه ورته خوښ وي. ننګ په خدای، په رسول، په اسلام، په ځان، په کورنۍ، په قام. خدای پاک دغه ژوند موږ او تاسو ته د انسانیت د خدمت لپاره راکړی دی او د ټولو نه اول چې دی د کورنۍ، د خپل قام او د خپل خاورې حق دی. دا ټول شي نه ګورئ، موږ نه لږه لیار غلطه شوي او په دې کې ډېره زیاته اشتباه چې کومه ده او سستي چې کومه ده هغه د علماء کرامو ده. ځکه چې زمونږ علماء کرام چې دي هغوی په خپله نه دي تربیه شوي، په مدرسو کې تربیه شوي او زیاتره برخه یې چې ده په ګاونډیانو کې، نو هغوی چې څنګه غوښتل هماغسې وروزل. کنې که موږ او تاسې قرآن او حدیث ته متوجه شو او دغه علماء کرام په خپله دې ته متوجه شي او فکر ور باندې وکړه، نو خدای پاک موږ او تاسې چې دې نړۍ ته رالیږلي یو د عبادت لپاره رالیږلي یو. مازې دې عبادت لپاره نه یو رالیږلي چې موږ او تاسې منځونه وکړو او روژې ونیسو او د قرآن تلاوت وکړو او بس خلاص. نه، روژې به هم نیسو، منځونه به هم کوو، حجونه به هم کوو، زکاتونه به هم ورکوو. نو په دې باندې به موږ او تاسې معلومیږي چې موږ او تاسې یو دین لرو چې هغه دین اسلام دی. نو بیا به زموږ او ستاسو کار پیل کیږي، دنده به هم پیل کیږي. بیا د انسانیت خدمت دی. د انسانیت ګوره که موږ او تاسې ورته متوجه شو، د مور څومره قدر دی، د پلار څومره قدر دی، د نیکه څومره قدر دی، د خور څومره قدر دی، د میرمن څومره قدر دی، په میرمن د میړه څومره قدر دی، د پلار په بچو څومره قدر دی، د بچو په پلار څومره قدر دی، د گاونډیانو څومره قدر دی، همدغسې د سپینګیرو څومره قدر دی، د ځوانانو څومره قدر دی، په وړو باندې څومره شفقت دی. دا ټول انسانیت دی. خو انسانیت په د هغه سره نه رانیسي، انسانیت په د هغه ځای رانیسي د کوم ځای نه چې خدای امر کړی دی. یو بیلګه به زه تاسو ته ووایم، هغه بیلګه دا ده چې خدای پاک چې کوم انبیا رالیږلي دي او آخري نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی، هغه وایي چې صدقه د ټولو نه اول په خپل کورنۍ، په خپلو خپلوانو باندې څو چنده زیاته ده. دا ولې؟ ګورې د دې نه هوښیاران قیاس کوي. اوله صدقه چې ستا په کور کې ستا خپلوان وږي وي او ته لګیا لورې ګاونډ ته منډې وایې یا بل هېواد ته منډې وایې، دا صدقه ستا نه کېږي. دا ځکه چې ته خدای خبر د نوم دپاره منډې وایې، خدای خبر لیوانه یې، خدای خبر پوهه نه لرې، خدای خبر د خدای خلاف کارونه کوي. خدای پاک درته وایي چې دا په څنګ کې دا د تا پورې نږدې چې دي اول حق د دو دی او څو درجې دا صدقه زه زیاته قبلوم. خدای پاک وایي ښه، نو ته منډې راوایې نورو ته. همدغسې د انسان حق مازې دا نه دی چې د لږې نمرې او ته صدقه ورکوې، بل ته یې ورکوې، د هغه یو صدقه ثواب دی او که خپلوانو ته یې ورکوې 100 درجې زیات ثواب دی. همدغه چې ستا په کور کې، ستا په ګاونډ کې، ستا په خپلوانو باندې، ستا په کورنۍ باندې، ستا په قام باندې، ستا په ملت باندې ظلم کیږي او ته فلسطین ته او ته برما ته او ته بنګلادیش ته او ته چې دی نورو ځایونو ته خرندې کوي، زورونه کوي او په کور کې همدغسې دغه خو د صحیح دی چې د ثواب کار دی. خو خدای پاک در باندې پوهېږي که انسانانو نه ځان پټی، خدای پاک در باندې پوهېږي چې ته څومره بېننګه، ته څومره بې ایمانه وې، چې زما حکم خدا دی، د خدای چې زما امر خدا دی چې تا اول د کور نه پیل کا او ته چې هلته خرندې وې. دا د بېایمانو خلکو بخښنه غواړم، د مشرانو او د علما مخ ته د دیوال وي. دا د بېننګه او د بېغیرته سړي نښې او پیژنګلو دا وي چې هغه به لورې خلکو پسې خرندې کوي، خو چې مخامخې دښمني مړې سترګې به یې نیولې وي. دا د کور
زمریان او دا د بیدیا شغالان. نو هیلهمند یم چې تاسو د علماء کرامو نه، د علماء حق نه، د خپل علماو نه خپل علماو روزئ. خپل به مو ګورئ موږ او تاسې مشرانو ډېرې ښې مثالونه به درلودل. هغوی به ویل که خپله مو وژنیم مرته به مو نه اچوي چې وپړسېږي او شکل د بدل شي، مړی د بدرنګه شي. که پردی د ووژني بیا د معاف بېعزتي به مو هم کوي او بیا به مرته اچي. دا ځکه چې ګېډه ته مو پړسېږي، مخ ته مو پړسېږي، وطنونو کې خو ګرمیانې وي که نه. نو د پردیو دا کار وي. نو که چېرته خپل علما وروزئ، خپل علما به تاسو نه وژني، تاسو باندې به زړه سوځي، تاسو باندې به خپل ورور نه وژني، په تاسو به خپله کورنۍ ونه وژني، په تاسو باندې به خپل کام نه وژني، په تاسو باندې به خپل جومات نه ورانوي، په تاسو به خپل ښوونځی نه ورانوي، په تاسو باندې به خپل باغونه نه ورانوي، په تاسو باندې به خپل بازارونه نه ورانوي، په تاسو باندې به خپل مولا نه وژني، په تاسو باندې به خپل ملک نه وژني، په تاسو باندې به خپل سپینګیری نه وژني، په تاسو باندې به خپل مجاهد نه وژني، په تاسو باندې به خپل طالب نه وژني، په تاسو باندې به خپل کاری نه وژني، په تاسو به خپل انجینر، خپل ډاکټر، خپل پوهان، خپل شاعر، خپل ډم به در باندې نه وژني. ولې چې وایي به دا ما خپل دی. عزیزانو نه غواړم مخکې لاړ شم چې رانه خفه شئ، خو تر څو پورې چې په سمه نه شئ څنګه چې خدای غواړي ښه ورځ به ونه ګورئ. دغه درپدرۍ او دغه خاورې په سر کډه به په سر وي، په خپله خاوره به کډوالې او څه به کېږي په جومات کې به بم الوزي. د چا په بې ادبي معاف د زناکارۍ په مرکز کې بم نه الوزي، د چا د ډمو په مرکز کې بم نه الوزي، د چا د شرابخانو په منځ کې بم نه الوزي، د چا د غلو او د دهشتګردو په منځ کې بم نه الوزي. او زما په جومات کې بم الوزي، زما په هغه مسلمانانو باندې چې هغه د جمعې مانځه ته راځي په هغې بم الوزي، زما په هغه مسلمانانو باندې چې جنازې مونځ کوي په هغې کې بم الوزي، زما په هغه مسلمانانو چې زما د بچو تربیه کوي، ښوونه ورته کوي، روزنه ورته کوي، خدای ورته وښیي، دین اسلام ورته وښیي، رسول ورته وښیي، ادب ورته وښیي، د هغوی په منځ کې بم الوزي. زما په ښوونځیو کې چې هغه ملایکې ماشومان چې په هغوی باندې تر اوسه د خدای حق نه وي په هغې کې بم الوزي، په مدرسو کې بم الوزي. تاسو ته یاد دي په هلمند کې، تاسو ته یاد دي په پېښور کې، تاسو ته یاد دي په پکتیا کې، تاسو ته یاد دي په ننګرهار کې په جنازو، تاسو ته یاد دي په کندهار کې په جنازو کې، په ښوونځیو کې تاسو ته یاد دي پرون په پېښور کې چې بم په جومات کې والوته. د خلکو ولې نه الوزي؟ د خلکو په بدو ذهنو کې ولې نه الوزي؟ دا زمونږ ځکه الوزي چې مونږ د ماڅکۍ زامن یو. د ماڅکۍ زامن خو پېژنئ که نه؟ که زه اوس کیسې کې ځم بیا اوږدهږي، دا ځینې ځنو ته ترجمه کوي، ژباړه یې ورته وکئ. مونږ چې یو په کور کې خپله ښځه پرېښې ده، خپله خور او مور هم پرېښې ده، د برما دپاره چغې وو، د فلسطین دپاره چغې وو، خپلې ښځې رانه بوتلې، خپلې خویندې رانه بوتلې. تاسې د سوات او تاسې د باجوړ او د نورو ایجنسیانو نه خبر یاستئ چې څه پکې روان دي. تاسو زمونږ د خاورې نه خبر یاستئ لر او بر څه راباندې وشو. د شادوګانو پېښې راباندې وکړې که وایي نه کړلې. داسې کارونه راباندې کوي، د سپږیو نه ډک غنم راته رالیږي او د ډوزو دپاره سړی هم ورسره راځي او بیا راته وایي چې تاسو به کشمیر آزاد وئ او موږ د تاسو ته څوک یې چې ته د ما سره یې؟ ځان د سنبال کا، خاوره د سنباله کا، خپله پوزه د پاکه که، زه د سیکانو سره ودرېږه، زه د خپلو هندوانو سره ودرېږه، خپل کشمیر د آزاد کا. موږ خپل وطن آزادولی شو لکه څنګه چې د پیرنګیانو نه آزاد کړو، لکه څنګه چې د روسیانو نه آزاد کړو، لکه څنګه چې د امریکا نه آزاد کړ. دغسې به د تاسو نه انشاءالله د تور مخونه به هم رسوا شي. نو عزیزانو نه غواړم چې مخکې لاړ شم، هیلهمند یم چې پاڅېږئ، لاس په کار شئ. تر څو پورې چې لاس په کار نه شئ، نن په خدای که وطن آباد شي، نن په خدای که د مرګونو نه خلاص شئ، د همدغې بې شرمیانو نه، د همدغې درپدرۍ نه به خلاصېږئ نه. همدغسې به د خپلو کې د بدیانې پرېږدئ. اوس شرمېدلې اکامه. یو څوک راځي د تاسو نه وزي او ګډې او میخې او غواګانې درنه بیایي، هغو ته مړې سترګې نیولي، او که چېرته د تره زوی میخه د لاړه یا غوا د لاړه،
د پولي واخه دی وخوړل په هغې پسې د بیا پینډه ځای راخیستی کوتک ته راخیستی توره ته راخیستی چې سر یې وام ولې چې زما واښه یې خوړلي په لحاظ د خدای نړۍ در پورې خاندي لاسونه ورکوي تره زوی د رور دی خپل د رور دی ګاونډي د رور دی هر د کام هر وګړی ستا رور دی بیا چې تاسو یو شوئ او چا مړې سترګې نیولې وي د تاسو نه خیر غوښته بیا نو هغه هم ستاسو رور دی او که نه بدماشي کوله بیا نو هغه زموږ دشمن دی بیا به په یووالي باندې هغې ته جواب ورکوو عزیزانو خصوصا علماء کرامو د تاسو نه هیله کوو چې حقایق بیان کړئ حقیقت بیان کړئ الله مو ژوندي لره ښاد و آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته